مشال مرکه. ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونې او سلامونه قبول کړي. نن را سره د ډاکټر خان تحریک مشر ملمه دی. دغه تحریک د پښتنو او د پښتونخوا لپاره ډېر هلې ځلې کوي چې کم داسې خبره راشي نو د دې کم کارکونان چې دي کم غړي دي هغه د ټولو نه مخکې ډاکټر صاحب یو جهان مننه. خپل نوم کوم راته پوره وې ډاکټر خان تاسو خپل نوم دی؟ دا زما خپل نوم دی او چونکه دا تحریک چې دی نو دا ما ذاتی دغه د لپاره پېژندګلو د لپاره نه دی شروع کړی. دا ملګرو زما چونکه مخکې نه دا ډاکټر خان په نوم یادېدم او تحریک هم بیا ډاکټر خان په نوم باندې راغو او ملګرو دا نوم خوښ کو. نو تاسو کورنۍ څه نوم دی؟ لکه خپل تاسو د کوم ځای سره تعلق لري او تاسو کور تاسو څه نوم اخیو؟ لکه ډاکټر خان خو بنو کنه. زه د تارو جبې سره تعلق ساتم او الته پیدا شوم او لوی شوم او تقریبا په پېښور سوات دغه علاقې دي او دوب زما چونکه ماته ستوي کنه چې څنګه زموږ یو قسم لا د تحریک هغه بنسټ د سره جوړ شوی دی اوس ډاکټر خان. نو بس دا اوس زما یو خپل نوم دی. دا سب د سینې د جماعت په بل چا ویلي دي چې دا نوم کې دغه دا نوم ما ځان ته خپل خوښ کړو او په خپل میزان ته دغه کړی دی. نو دا د تحریک نه مخکې ما ځان ته لیکل شروع کړو. او څومره زده کړې مو کړې دي؟ ما یو 2 کال مې سوپر ساينس کې تیر کړی دي د پېښور او دغه بیگ ډي ایچ ام اس مې کړو د خوشحال نه او د تحریک نه مخکې یو وړوکی شانتي ریسرچ سنټر ایکسترا سنسری پرسپشن په نوم باندې ډاکټر خان ای اس پی ریسرچ سنټر په نوم باندې ما شروع کړو او د هغې نه بعد چې دی نو د تحریک طرف ته مې ګام کېښودو. دا ډاکټر چې ته وایي نو دا په دغه وجه تاسو پریکټس کړو؟ او دغه وجه نه او ما باقاعده کلینیک کړو تقریبا او یو د خوشحال خان خټک کالج کې یو نور یو 2 کالجونو کې لیکچرشپ مې کړو. دا غینه بعد بیا د خپل مینی او د زړه د درد د وجنه ډاکټر خان تحریک طرف ته میګام پورته کړی دی. په دغه تحریک په خبر کې خو ما څنګه پښتنو کا چې تاسو س نظریاتي تور کوم سیاسي ګوند سره وای کنه بس داسې نه د سیاسي وخت د سره په یو سیاسي ګوند کې دغه کې نیم پاتې شو او زه د پارلماني سیاست دومره شوق نه وو نشته. زما بس د کتاب او د دې سیزونو د ریسرچ او د سیزونو سره مینه و د وخت سره. نو ما خو ته کوي چې هغه ایکسترا سنسری پرسپشن یا ډاکټر خان ای اس پی ریسرچ سنټر په نوم باندې چې کوم خپل شوق نه یو کار شروع کړو. نو زما دغه طرف ته شوق وو لکه سیاست یا د پارلمان سیاست د زما دغه نو خو بیا مې تاسو ته وی چې د خپل حساسیت د وجنه چې د پښتنو حالات ولیدل نو دې طرف ته راغلم. کم داسې وخت یا کم داسې واقعه یا داسې یو پیښه و چې هغه نه متاثر شوي یا غمولي دا بیا دغه د تحریک بنیاد مو کې خو یره که زه وایم نو یو واقعه نه ده په پښتنه خوره په خپل پښتنه خوره باندې د پښتون هغه بیزته جون می ولیدو تقسیم می ولیدو د یو بل په مخ کې هغه مرګ می ولیدو د زړونو هغه تقسیم می ولیدو په یو بل پسې خندا می ولیدا تر دې چې په یو بل پسې خان دی خو بیل ده نور ور پسې هم خان دي کوم چې دوی په خوره میشته دي هغه هم د پدوی پورې خان دي. نو دا ټول ارسه چې راغون شي نو ډاکټر خان تحریک ته جوړ شي. څومره مخکې د دې بنیاد کې خو دوستان خوشا لس کاله مخکې یو وړوکی شانتي کتابچې نه ما شروع کړې و او هغه په پښتو ژبه کې نه په اردو کې و پښتون قوم کې نام چې ما پښتنو ته مینت کوو چې یاره ساينس تراشي ټیکنالوژي طرف تراشي په خپل کې د زړونو تړون را پیدا کړي په خپل ژبه کې د تعلیم څنګه چې ټوله نړۍ کوي کنه دې طرف تراشي. نو خوشاله سکاله کیږي. دا نوم مو ته ولې کو دا تاسو دا خلکو ډاکټر خان تحریک نه دا په اول ورځ نه دی شوی دا بیا خوشا کال یو نیم کال پس دا په خپل خلکو دې ته ډاکټر خان تحریک نوم ورکړی دی ملګرو ورکړی دی او ملګرو په بیا بس تر دې چې ډیره موده زه د دې نوم په خپل دغه خلاف وم چې دا نوم بدل کړي چونکه زما هغه اوس وجم دا چې زه راخکاره کېدل ډیر نه غواړم. دغه وجه ده چې هغه نومم دا ډاکټر خان ما اومدې لپاره خوښ کو او هغه خپل نوم یو سیټ تکو که سباله خته مکه
داسې خلکو نو چې د خپل شهرت د پاره دغه لپاره د شروع کړي دی کنه. نو دا یو د زړه مینه ده چې د ډاکټر خان تحریک په صورت کې د مخه تراغلي ده. تاسو چې لاس کاله مخکې تاسو دی بنیاد کې خو نو اوس د دې څه تنظیمي ډانچه څنګه ده نظریاتي ډانچه تاسو د تحریک تقریبا 15 کال خو دا عمدسي چلے دلو چې زه یو نظریاتي مشرم او زه چې دین واغه نظامتي مشرم بیا بعد کې ما ملګرو سره مشوره وکړه چې یاره اوس به زه د سکارو کو چې دا به دوه نغه کې څنګه کې تقسیم کو یو به نظریاتي کونسل کو یو به چې دینو نظامتي کونسل کو. نظامتي کونسل کې به هغه چیرمن وی وغیرہ د سي مشران لکه څنګه چې اوس چیرمن عابد منير دی او ورپسې چې د معراج دی نور ملګری دي او زب او ما سره چې کم زما د سي نغه ملګری دي هغه به نظریاتي کونسل ته اب ورستو کینی نو اکشان مونږ د اوس تقریبا خوشا سلور کاله خو کیږي چې د په نظریاتي کونسل او نظامتي کونسل کې تقسیم دي کنه او نظامتي کونسل ملګری ټول خلک پیژني عابد منیر شو معراج شو دا ټول او مونږ چې دینو دا اشاعته د نظریه چې سبقو په کومه طریقه بکو په کوم سوچ بکو د سینی چې د ووټ د سیاست طرف ته لاړ شي په دینوم کې دام ما فائدہ لیدل ډاکټر خان په نوم کې چې دا به د ووټ سیاست ته نزي وای چې دا به یو شخصي ښکاری خو د ووټ سیاست ته ونزي نو ماته پکې دا یو فائدہ ښکاری ده او زه نه غواړم چې مونږه د خپل فکر خلکو په نور پاټو کې پیدا کو خو یو بل پارټي جوړ نه کو خاص کر د ووټ کنه. تاسو لوی دفتر خو په پېښور کې دی نو تاسو د کم دغه چې نور څنګه شته لکه بل ځکه د دې وجود شته تاسو د تحریک او دې ملګرو چې دی نو اوس سومیشتي مخ کې په کراچۍ کې د یو ور شانتي څنګه جوړ کړی دا دغه شانتي صوابۍ کې ملګری دي او کابل کې میرا سب سو پیری تلې دي زب خپلم تلې ما او نور چیرمن عابد منیر هم تلې دي حالتم ماشاءالله ډېر ملګری دي د نړۍ په نورو په دې هیوادونو کې لکه دغه شو انګلند وغیرہ دغه ته هم چې دینو ملګرو باقاعده کار شروع کړی دی ورو نو د الله شکر دی ورو ملګری جوړیږي التسانګي جوړیږي دغه جوړیږي روانه ده او نظامتي کونسل ملګری چې کوم دی خخ کوله کار روان کړی دی په دې وره تاسو لکه زوینه ما چې داسې خاص خبره راشي یا کوم دغه نو هغه تاسو مظاهره کوي یا څه پمفلټ یا کوم داسې لیکلو په شکل کې دا کوي نو تاسو فوکس پسې دی لکه تاسو دغه مظاهره کوي یا نور زینو ته چرته دی داسې د سیدا چې یوازې په مظاهرو او په ناستو نه کیږي سیمینار وغیرہ بدی نه کیږي دا هم یو لار د چې موږ کوو خو زموږ اصل هدف دا دی چې موږ کورونو ته وجرو ته خلکو ته لاړ شو په دې لارو کوڅو کې چې دی نو موږ خلکو سره ووینو دا ملګری تاسو به کې دې شي لیدلی وي په فیسبوک وغیرہ نور دغه باندې چې لاړ شي په یو سړک ته غاړې ته ودرېږي او خلکو سره خبري شروع کی دغه شروع کی نو دغه موږ ته کیمپونه وایو کیمپونه لګي یو کس ته ورزي او هغه سوچ ورګي چې یاره د پښتون قوم څه د سيزونه دي چې هغه د هر پښتون د خلینو راوستل پکار دي لکه خپل جبه کې زده کړه شو په پارلماني قانون کې د خپل دود دستور تحفظ شو په وسایلو کې د هر پښتون هغه برخه شو په دې لګي یو مونږ چې دا خو پښتون په هر پارټي کې دی که په هر خار کې اوسېږي دا ټول دغه قومي دغه دي کنه بنیادی حقوق دي دغه خو سیاسي ګوندونه کوي خاص کر د کامپرست د وطنپاله ګوندونه چې دي نو هغه هم دغه کې چې په خپل ژبه کې تعلیم د پښتنو حق د صوبایي حقوق بیا تاسو ولې ضرورت رالوده نو سیده چې مونږ ولیدل چې او یا کال خوشا خوشول په دې خاور باندې چې دا ګوندونه شته دي او د پارلمان په لار باندې کوششونه کوي خو کافی نه دي یا پارلمان کې کس نوي یا د پارلمان نه بهر عوامو هغه مرسته نوي سپورټ نوي د عوام غوښته نوي یو څه چې ترسو پورې د عام پښتون غوښته نه دی جوړ شوی یو مشر په پارلمان کې نشي اغسته نو کو تکړه مشر وی او عوامي نه غواړي نو څنګه به اخلي موږ وایو چې را پښتانه را پیدا کو پښتنو ته هغه د یووالي
امن او پرمختګ سوچ ورکو داغه د بنیادی حقوق او هغه سوچ ورته ورکو چې د دینه بغیر ته پرمختګ نشي کولای. که زه پارلیمان کې ناستې موضوع ما چیرې پښتنو ته په پښتو ژبه کې زده کړه ورکوي یا هم پښتون راپاسي چې زمړه دنیا چرته لاړو ځکه چې خلکو ته خودلې دي چې په ټوله دنیا کې په انګریزي کې تعلیم ده. دا دروغ دي. د نړۍ په ټولو ترقی یافته ملکونو کې بنیادی نظام تعلیم په خپل ژبه کې ده. دا هر پښتون نه خبر دی خبره نه. د نړۍ یو ترقی یافته ملک هم د سینشته ده چې هغه ماشوم ته په خپل په پردي ژبه کې زده کړه ورکوي. دا هر پښتون نه خبر. د هر پښتون د عام پښتون دا خیال لري چې کتر کی کوم نزبه انګریزي کې تعلیم کوم. اکثر بتا د خلک عام پښتانه بتاته وي چې بار ملتزم نزبه سو کوم الکه بار ملتزم کزي نو ته د انګریزي جبه زده کول ضرورت ده. خو یو خدام خبره ده چې جبه زده کی خیر ده جبه خو زده کول څه بده خبره نه ده. خو دا هم موږ ته غلط فهمي ده چې د یورپ هر ملک په چین جاپان وغیرہ کې انګریزي چلیږي حالانکه الته کې انګریزي خلک بالکل نه خوخي. نو دام زما هم پښتون نه خبر نو دینه به خلک څوک خبري. خو دې لپاره پکار دی چې تاسو لکه د سیاسي ګوندونه کم دغه چې هغه باندې هم اثر ولري. دا اوس خپل خبره ده ان شاء الله چې په دې خو کار روان هم دی. په سیاسي ګوندونو کې د خپل سوچ پښتانه را پیدا کول دا زمونږه یو غټ دغه دی ځکه چې تر هغه پورې مونږ نشو کامیابې دي. مونږ چې پاوایمي توګه مونږ یو سوچ خور کو چې په پارلماني توګه هم دغه لپاره سوکوي نو په هر پارټي کې چې پښتون دی دا زمارور دی او ان شاء الله په دې خبره به موږ کنوینس کوو چې دا د کوم حقوق دي دا د کوم بنیادی حقوق دي په دې به موږ تاسو چې دی یو ځای کار کوو. ته زمارور ته د کوم حصہ کته پارلمان کې د دې کوم حصہ هغه سيزونه کستا د پارټي هر منشور دی ادي داغي قدر وکړه خو ورته وایا چې رورا دا زما بنیادی حقوق زبې درته ثابتوم زبې درته د هر لحاظ سره حق نوي بالکل مې غواړه کاغذ ته نړیوال حق ني کاغذ ته د پاکستان د آئین مطابق حق نوي بالکل مې غواړه خو کستا نړیوال حق وي په دې هر ځای کې ستا ته ثابتول شي چې دا زما بنیادی حقوق دي او به هم څوک نه درکې کنه نو دا زما په خیال چې تاسو را ظلم کوي تخپل مشر کستا د پارټي مشر دی تا په دې باندې په کولې شي چې دا هو زما د کوم بنیادی حقوق دي په دې مچړه ما سره په دې ته ما سره ک عمران خان دی د عمران خان په پارټي کې څوک دی هغه دي چې نن سبا د حکومت ته زه د هغه پښتنو تم ما چې رورا د پارټي دغه په پارټي کې وسه خود دومره خوګه کنه چې هغه ته وایي چې یار د نړۍ ټول ماشومان ته په خپل ژبه کې زده کړه ورکړي کیږي زما بچی ته په انګریزي کې ولې زما په دې کمیس پرتوب کې چې دی نو آیا دینه د زده کړه خوېږي چې زه په دې کې زده کړه وکم څه چل بوشي که زه په دې کې زده کړه وکم زما دود دستور که زه په خپل دود درسو په خپل جامه کې دغه کې مړې ژوندې زما خپل په خپل طریقې وي نو څه چل بوشي لکه استاد توجه یې مچېره ترقی هو په ساينسي علمونو سره راځي په سره راځي ټیکنالوژي سره راځي او دا مونږ زده کول غواړو بالکل دې سره د دود دستور خو سکار نشته د جامع سکار خو نشته کنه نو په سر سترګو مونږ زه خو هم چې پښتون کامیابی غواړي د ساينس او ټیکنالوژي وای ډاکټر صاحب د مخ کوله چې تاسو تحریک یو مظاهره کړې و د افغان کډوال چتلنو تاسو لکه دا یو تاثیر ورکول چې یاره سنشم ویل او زه خپه مو دغه مکول دا پیغام تاسو ولی ورکول او وجه څه ولکه هغه خپل هیواد ته تلل د سیدا چې کزما رور دی زی رور غنم نو داغه په بیزتۍ داغه په تکلیف داغه په داغه خوب خپکیږم کزما نه به هر څوک خپکیږي خو زما رور ته چې څوک تکلیف رسي بیزتی کوي زه دومره ک نور سم نشم کولای کنه نو زه د بیزتۍ نه خو د خلک منی کولای شم کنه ما دا نو ویلی چې را د خلک چې دینو دینزي ما دا نو ویلی چې را د خلک چې دینو تاسو چې دلته کې بس شناخت کړهونه ورکې داو کوي داسې کوي نه ما وته چې بیزتی مکوي ما ورته بیا دا چغه والده اوس مرته چغه وامه چې په پښتنه خوره باندې اول خو هر پښتون د نړۍ د هر پښتون حق ته چې په پښتنه خوره په ازادۍ سره وسیږي دنه د حق نه دی غستل پکار ځکه چې زه نه غواړم چې یو بلوچي ته زدا وایم چې نه ته په بلوچستان کې سکه اوزه بارته ته د بل خلا شته ایران ته لا شاخ ولا شدي خورا شکنه نو زه وایم چې هر بلوچي په کار دی چې په بلوچستان کې دا حق وي کاغه نړۍ کې هر شي اوسېږي نو لکه څنګه چې
یو يهودي چې د هر ملک اوسېږي خو اسرائیل کې هغه په کولا خو پزړه باندې اوسېدي شي کنه نو دا پښتنه خوره ده بکار دی چې موږ یو پښتون ته د زړه د کومي ویلکم کو او د نړۍ د پښتنو د مرکز جوړ کو نه چې نفرت پیدا کو د نړۍ د پښتنو د دې خاوري خلاف یا د دې ملک خلاف. ډاکټر صاحب تاسو دا تنظیم چې دی دا لکه د تحریک نوم ورکړل دی ډاکټرخان تحریک نو دا سماجی دی اصلاحي دی یا کوم انقلابي وتویل شو او بیا د دې تاسو مالی مرستې څنګه دا کوي تاسو دا څنګه چلوي دا خو ډیر زیات پیسې غواړي دا داسې تنظیمونه چلول یا داسې تحریکونه چلول یره که اوس مې وشو نو بغیر د انقلاب نه کیږي بعضې کارونه لکه ما ولیدل چې په دې په پښتنه خوره د پښتون اولنې اختیار د پښتون برخه او په خپله ژبه کې زده کړه د پښتون د دود دستور ته په قانون کې تحفظ دا خوره د پښتون منل دا انقلابي ګام نه بغیر نه کیږي نو کوشش خو زما دی چې یو پریشر ګروپ یو داسې دغه جوړ شي چې هغه انقلابي طرف ته لاړ شي کنه نو دې نه زه انکار نه کوم چې بغیر د دې نه خو نه کیږي ځکه چې راکا دا خو پارلمان کې خلک غواړي راکا نشته دی نو او پاتې شو دیم سوال چې د دې تنظیم چې د مرسته څوک کوي نو مرسته ما ټول خپل چې کوم تنظیمي ملګري دي د دې کاغه نظریاتي دي که هغه نظامتي دي زیاتر بوج په دې خپل ملګرو باندې دي که تیر لسو کالو کې یو نیم کروڑ روپۍ خرچه شوي وي نو په دې کې به زیات نه زیات که ډېر هم زه ووایم چېره نو زیات نه زیات به 15 لکه چېرته بارنۍ چندوي هغه هم په دې کال کې که چېرته وسایل راغل دغه راغل نو کار به ډېر اسان شي خو که نم وي کار به رواني انشاءالله. تاسو د تحریک صدا سے مجله شته یو خلاص پانی مونږ خورو دغه ذریعہ سره مونږ سوچ کوو نو هغه شی دی او بل شی دی مونږ یو کمی حالي ځلې چې کوو دغه چې کوو هغه د یو پانی اخبار په توګه مونږ چاپ کوو او چې ختم شي نور چاپ کوو داسې خلکو ته ورکوو کنه سوچ خور شي نو دغه یو ذریعہ ده همدغه زموږ وس دی فلحال. تاسو شخصیت پاک له خبرو کو لکه تاسو ماشوموالي څنګه تیر شوی دی لکه ماشوموال نه مون دغه سوچ او چیرې دغه د پښتون او د خوره لپاره سوچ او کسه ده ماشوموالي خود څه دی چې زه پیدا شوم نو زما د پلار په ورځ باندې سلويختي و او نیکه سره چې دی نو پغې کې تقریبا لوي شوم او نیکمې چې ونو هغه د تورنګزیوجي صاحب د سوچ سړیو د لارې سړیو ملګرتیا کې راتلو او باچا خان سره هم کې دی شي چې سنا سره دغه کړي وي خو تورنګزیوجي صاحب سره دغه زیاته مینه او دغه سوچ زیاتره د تورنګزیوجي صاحب نو زما هم هغه طرف ته ډیره مینه ده د چا نه داسې متاثر لکه داسې خوښ وي لکه پښتنو مشرانو کې د دې سیمې مشرانو کې داسې سکسس آیډیل ساسو نو کده وایم چې را ماشوم ته خپل مشر چې دی نیکه ډیر خوږي کنه نو ما ته خپل نیکه ډیر خوږ دی او دا غینه بعد په پښتني سیمه باندې تورنګزوجي سه څومره تاسو د تنظیم څومره ملګری وي دا سات لکه زه خو کوینه ډیر کم یې تاسو یا مظاهرو کې ډیر کم ښکارې دي نو او ملګری چې دی نو حقیقت کې کم چې تکړه ملګری دي کم چې وخت وستې شي دا وستې شي هغه ډیر کم دي او وجه دا ده چې یو خو په هر دوه درې ورځ هفته کې یو دوه هفتو کې یو تعالی څوک د کار روزګار نه چټي نشي کولای دا زیاتر هغه ملګری دي چې د کار ته موږ فارغ کړی دي ځنې پکې چې کوم په هغه ورځ باندې روزګار وینو هغه راشي اوس زمو خدام کوشش ته چې د خلکو په روزګار کې موږ خن پیدا نکو دا غیم چونکه غریبی ده نو دا څه خونه ده کنه چې موږ میاش په بدري میاشتې پس کال پس مظاهره کو او بل خو وسایل نشته ملګری ډیر دي اگر راوند غول واړي هغه دغه غواړي تاسو ګولې دي چې بده د نو وغیرہ باندې څومره خرچي کیږي دغه کیږي نو زمو خو یو ورکه شاندګاړې دي هغه چې څومره وسکیږي هغه کسره غون کې او غلطه راولي کمزې کې چې مظاهره ده نو کدا وسایل و او ان شاء الله الله تعالی ولا کی بیا به تاسو وګورئ خو زه خو یم چې یو دی خو سخت وي
کلک دی وی کنه د الله شکر دی غشته دی کنه کوم په کوم ورځ د سم مسله راغه نو مرګ نمخ کې وپانه سو کا خیری صحیح شو. څه پیغام لري په اخر کې د مشال ریډیو په لار؟ نو اول خو ډیره مننه د مشال ریډیو چې استاد ډیره مننه چې تاسو راغی. پښتنو ته زما چیرې خپل مینس کې د زړونو تړون د لپاره کار وکړي او د زړونو تړون چې دی نو هغه به دیو بل په تپوس باندې راځي او خپل بنیادی حقوق چې دی په خپل جبه کې زده کړه خپل بیل پیژندګلو چې کوم تاسو جبه دا جامع د دستور د دې د لپاره په قومي توګه کار پکار دی او مضبوط کار پکار دی. د مشال مرکه